ایران یو ځل بیا د افغانستان سره دښمني اظهار کړه، بیا یې لسګونه افغان کډوال وژلي. جزئیات همدلته وګورئ او نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یو افغان په ګډون 6 کسان اعدام شوي دي. دا اعدامونه اکثر د کرچ ښار په قزل حصار او زندان کې شوي. اعدام شوي کسان د مخدره موادو بریدونو او قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې د ناروی په اوسلو ښار کې میشت دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ په زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 116 کسان د ایراني رژیم لخوا اعدام شوي دي. دا په 2000 کال کې د ایران د بشري حقوقو د سازمان لخوا د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د دغه سازمان په وینا په دې میاشت کې په اعدام شوو کسانو کې 14 افغانان، 6 ښځې او 1 ایراني اصله جرمني وګړی شامل دي. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.